د کهانی په شروعات کې موږ ته د شپې یو سین وښیي چې په هغه کې ښځه خاوند د شپې د کوره وځي او دا کور دغسې پرېږدي او دوی ته پته نه وي چې ردونه شاته یو بل ګاډی ولاړ دی او په هغه کې غله ناست دي او هغه ردو د تلو انتظار کوي. دوی چې کله ښځه خاوند لاړ شي نو دوی د دې ګاډي نه دا 3 کسه راکوشي او یو په ګاډي کې کښېني چې که چېرته څه ګډوډي وشوه نو زه به ګاډی اسټارټ کړم. دوی راشي د دغه فیملي کور ته او دا دروازه کولاو کړي او دغه کور ته دننه ورننوځي، خو د دې کور چې کوم الارم وي هغه ټریګر شي، الارم بجاو شي او په دې کې په ده باندې یو سپی راشي. دوی د دې سپي نه ډېر زیات ویرېږي خو دوی ته ډېر زر پته ولګي چې دا یو فرینډلي سپی دی، یعنې دا چاته څه نه وایي او دوی د دې کوره یو پینټینګ پټولو له راغلي. دوی چې وګوري مخامخ هغه پینټینګ لګېدلی وي. دوی دغه پینټینګ را پټ کړي چې په دې کې چې دا بار کم ناست وي ده ته د ګاډي ته مخې ته روشني ښکاره شي، یعنې دا چې د چا کور و هغه واپس رالل او دې کې چې دا کم سړی دی د دې جنۍ بټوه دننه پاتې شوي دی راشي او د بټوه راوالي او د دغه کور نه واپس لاړ شي او ده ته پته نه وي چې د په دې کور کې په دې ټایم کې غله دي او دا غله خپله کاروایي وکړي او دوی د ښځې نه وتښتي. بیا په بل سین کې موږ یو شوپ ګورو، په هغه کې یو ښځه او دا شوپ چې کوم وي دا څه عام شوپ نه وي، په دې کې ډېر قیمتي زاړه سامان میلاویږي. په دې ټایم کې د شوپ ته هغه 2 غله راشي بېګا چې دوی د چا د کور نه غلا کړې وه او دوی اصل کې په دې دوکان والا باندې دغه پینټینګ خرڅوي، کوم پینټینګ چې د شپې را پټ کړی و. خو په دې کې چې د شوپ کې دا کومه ښځه دا ښځه دوی ته څه په ډېر عجیبه نظرو باندې ګوري. د دې په دې کسانو نظر شي او بیا د دې شوپ اونر ته ووایي چې زما ډیلیوري زما کور ته وکړه. دوی راشي دا پینټینګ د شوپ اونر له ورکړي، شوپ اونر دوی له پیسې ورکړي او دوی ته ووایي چې د دې نه بعد ستاسو دپاره یو بل غلا ده او هغه یو خانداني خنجر دی، تاسو له دغه خنجر پټولی. خو په دې کې ورته دا یو ملګری ووایي چې زما بس دی، زه نن نه بعد نه غلا نه کوم، زموږ د غلا نه توبه ده، دا زموږ اخرني غلا وه. دوی په خپل اساتیانو پسې راشي چې کم سره دوی د غلا کړې وه. په دې کې ورته لیون د دوی چې کومې پیسې وي هغه د ټولو باندې تقسیم کړي او لیون دوی ته ووایي چې د دې نه بعد زه غلاګانې نه کوم. خو په دې کې د دې 3 واړو آلات چې وي دوی ډېر زیات خراب وي. دوی ورته ووایي چې زموږ سره اخرنی اوفر دی چې موږ دا غلا وکړو، د دې نه بعد به موږ غلاګانې پرېږدو. اصل کې په دې ځای کې دا پته ولګي شوپ اونر چې کوم وي هغه دوی باندې پینټینګونه او غلاګانې کوي او دوی له دغې پیسې ورکوي. بیا دغه ځای کې دا جنۍ دوی ته یو نایب وښیي خنجر چې دا یو خانداني خنجر دی او دا خنجر د هغه کسانو سره وي چې کوم به د انسان مالدار خلکو به د غریبانو شکار په دې خنجر کو. دوی د دې خنجر په هسټري باره کې خبرې کوي او دوی هغه ځای ته راورسي چې په کوم ځای کې د خنجر وي. په دې ټایم کې دوی دا څلورم ملګری چې کوم دی ورته وایي چې زه په ګاډي کې نه کښېنم، زه به ستاسو سره همدې کور ته ځم او دا غلا به کوم، یعنې دا خنجر به موږ ټول په مل کې راپټو. په دې ځای کې دوی په 2 کسانو دا ټیم باند کړي، یعنې چې تاسو په دغه طرف لاړ شئ او موږ به په دې طرف او دا خنجر ډېر زر پیدا کولی. په دې کې دا 2 ملګري یو طرف ته راشي او دا 2 بل طرف ته راشي. په دې کې په لږ ساعت کې د یو ته پته ولګي چې زموږ یو ملګری غیب شوی دی. دوی چې دروازې ته راشي چې وګوري دروازه بنده وي. دوی دغه دروازې کولاولو کوشش وکړي خو دا دروازه نه کولاویږي. لږ ساعت بعد چې ټوټ وګوري دغه دروازه کولاوي، یعنې دوی ته پته ولګي چې په دې کور کې زموږ نه الله واسه بل څوک هم دی غلا ته. په دې کې جنۍ وښیي چې هغه یو کس شاټ ولورکي بېهوشه کړي او بل طرف ته دا 2 چې دوی هم نیولي بېهوشه کړي. دا 4 واړه په یو ګاډي کې ناست وي. د دوی چې سترګې کولاوي چې وګوري چې دا 4 واړه خو یې تړلي. په دې ځای کې دا ګاډی ودرېږي، یو کس دا ټرینډ بره کړي او دا 4 واړه د دې ګاډي نه ښکته راکوز کړي. په دې کې موږ ته هغه جنۍ وښیي چې کوم یوه په هغه شاپ کې موجود وه، د دې کیترین نوم یې، دا د یو شاهي پریوار نه تعلق لري او دوی چې په کوم ځای کې دا خنجر غلا لتلی و دا پروپرټي د دې جنۍ وه. دا اوس دوی یو داسې ځای ته راولي چې دا ټول څومره لرې ځای پورې دا باغونه ښکارېږي، دا ټول د دوی. په دې ځای کې دا سړی دا د ټول د ګاډي نه راغوځار کړي او په دوی باندې څه عجیبه لیکویډ ور واچوي، یعنې دا لیکویډ د دې دپاره چې اوس پر دوی شکار کېږي او د دې کیترین چې کوم سپي چې هغو ته پته لګي چې دا کسان په کمې تښتېدلي دي. دلته کې کیترین خپل خانداني یو ریچول شو کوي، یعنې دوی ته ووایي چې تاسو به اوس د دې پروپرټۍ نه تښتئ او کوم ځای پورې چې ستاسو نظر ځي دا پروپرټۍ زما ده، کو تاسو له دې نه وتی شئ نو ځان وباسئ. د دغه ځای نه کیترین خپل د دې نوکر سره لاړه شي. دا به اوس لږ ساعت بعد د خپل شکاري سپیانو سره او خپل د فیملي سره راشي او ردو شکار به شروع کړي د دې کسانو د دې غلو. په دې ځای کې دا غله چې کوم وي دوی یاره چې موږ په دې ځای کې چېرته لاړ شو، دا خو چې موږ ګورو د لرې لرې پورې دا ځنګل دی او دا خوشې ویرانې دي
په دې کې ورته دا یو هلک ووایي چې موږ له یو کمپاس جوړول پکار دی. خو دا جنۍ ورته وایي چې موږ ته خو دا پته نشته چې موږ له په کوم طرف تللی دي، نو د دې د وجې د کمپاس خو موږ ته څه فایده نشته. په دې باندې څه ارنډ ولګي. لږ ساعت بعد موږ ته وښیي چې کترینا د خپل فیملي سره را روانې او ورسره شکاریان سپیان وي. دوره د قضیې نه ورمنډه کړي او دلته کې کترینا د دوی شکار دپاره را روانې، یعنې دوی د انسانانو شکار کوي. دوی ته مخې ته یو ندی غونته راشي او دوی په دې ندی کې ور ټوپ کړي، یعنې دا ندی پار کول کوي. خو په دې کې چې دا یو ویدله له بل نه ورځي، خو د دا بل ملګری دی د مدد وکړي او دوی د دې نیر نه بهر کړي. په دې کې کیترین د خپل فیملي سره په دوی نظر شي، دوی ډېر زیات خوشحاله شي چې دوی د دې نیر نه هغه طرف ته واوړېدل. اصل کې ردوکار دغه وي چې دوی د انسانانو شکار کوي. په دې ځای کې دې توټ ته پته ولګي چې اصل کې د شاپ چې کوم اونر دی هغه هم د دوی سره میلاو و او هغه د پیسو په لالچ کې موږ فساو کړو. هغه د پیل نه د کیترین سره میلاو و. د دغه ځای کې دوی د ځان سره یو لرګی کېدي چې دا لرګي به زموږ په کار راشي. دې ځای کې دا جون په غوسه کې په دې وښولو دا لرګي راواچوي، خو دا په یو ټریپ کې فساو شي، یعنې دا هغه ټریپ چې په کم کې جانوران فسوي. خو دا اصل کې د جانورانو دپاره نه لګولی، بلکې دا د دې انسانانو دپاره لګولی چې دا غله پکې راګیر شي او موږ د دوی شکار ډېر په اسانۍ وکړو. دوی وایي چې راشه اوس موږ له ډېر په احتیاط قدمونه اخیسته غواړي. دوی باندې بیا د ارنټ اواز ولګي، یعنې دغه ځای کې کیترین بیا د خپل فیملي سره د دوی خواته راشي. په دې کې دا څلور واڼه ورمنډه کې یو دیوال یې هغې ته ورخیږي او په دې کې دا جون چې کمی دی راغوځار شي او دی په هغه ټریپ کې فساو شي. د ده د خپل ډېره بوري طرح فساو شي. دا جنۍ او دا هلک دی آزاد کړي. دوی دې دیوال ته وروخیږي، خو په دې ځای کې ردو دا یو ملګری چې کوم وي لیون ملګری شاته پاتې شي. په دې کې د کیترین هغه سپي را رسېدلي او هغه سپي دی ځان ته کته راښکي او دی ډېر زیات زخمي شي. دی خپل ملګرو ته وایي چې تاسو تښتئ. دی د خپل ملګرو دپاره سیکریفایس ورکړي، یعنې خپل ځان مړ کړي خو دا ملګري بچ کړي. او په دې کې دا ټول خپه ناست وي د ونې سره. بل طرف ته جنۍ د دې ملګري پټۍ وکړي. دلته موږ ته لیون وښیي چې د هغه لا اوس هم ساه چلېږي او بل طرف ته کیترین د خپل فیملي سره ناسي او ځان لا چې په مزې مزې سکي. دا بیا خپل خانداني خنجر راوالي او ردې هلک ته مرۍ پې کټ کړي او د ده د وینو نه خپل په دې زوی باندې نشانونه جوړ کړي او د له په انعام په تور کې خپل خانداني خنجر ورکړي، یعنې چې د پیله شکار وکړو زموږ سره. دا د مایل د لایف پیله شکار و. د دې نه بعد موږ ته دا درې واڼه وښیي چې دوی ته دغه ځای نه تښتي، خو په دوی باندې د ګاډۍ اواز ولګي، یعنې په دې ټایم کې د کترین چې کوم نوکر وي هغه په ګاډۍ کې را رواني. په دې ځای کې دا جنۍ ویکس چې کومه وي دا د ته په روډ کې سملي او ځان ورته مړه کړي. په دې ځای کې د کیترین دا نوکر چې راشي دی دا ګاډۍ ودرئ او دی کته راکوز شي. په دې ویکس پسې دی کیترین سره رابطه وکړي چې یوه جنۍ دلته پرته راغله او شاته نه په دغه دوه راشي او دی ووایي غوځارې کې بېهوشې کې او په منډه د دې ګاډۍ کې کېني. دا ګاډۍ اسټارټوي خو دوی ته دا پته نه وي چې دا چابي چې کومه ده هغه د دې نوکر سره دی. دا جنۍ کته کوز شي چابي راوړي او په دې کې کیترین د خپل فیملي سره را رسېدلي. دوی چې په کیترین نظر شي دوی ډېر زیات ویرېږي او د دغه ځای نه ورمنډه کړي، یعنې ځان په څه طریقه باندې بچ کړي چې د دې کیترین نه موږ ځان بچ کړو. په دې ځای کې فیصله وکړي. دوی ته وایي چې زه زخمي یم او د دې د وجې سپي زما پیچه ډېر په اسانۍ کوي. تاسو دواړه یو طرف ته لاړ شئ او زه به بل طرف ته لاړ شم او زه به دا سپي ګمراه کړم. دوی دواړه د جنۍ او د هلک راشي هغه فارم ته د دې شکاري فیملي فارم دا د خپل ټریک سره د دروازه کولاو کې او دواړه لاړ شي. بل طرف ته توډ خپل د وینې د زخم وینځي. دې ځای کې کیترین راشي. دوی ته هم پته ولګي چې دا ټیم چې کوم دی دا په دوو حصو کې تقسیم شوی دی. د دې د وجې دا د شکاریانو هم دوه ټیمان جوړ کړي، یو طرف ته او بل طرف ته ولېږي. دلته کې د هلک دا جنۍ چې راشي دې فارم ته په دې کې د خوراکي دوی ته ډېر زیات سامان میلاو شي او په دې کې د هلک ډېر زیات خپه د خپل د رور باره کې. خو دا جنۍ ورته وایي چې ته مه خفه کېږه موږ به د هغه بدله اخلو. دلته کې دا نوکر مچازو ته راکوز شوی او تاډ راشي د ده نه واکي ټاکي پټ کړي او د ځان سره یې ویسي چې یعنې دوی څه خبرې کوي چې موږ ته د په باره کې پته لګي. دا نوکر په ګاډۍ کې کېني او د دغه ځای نه لاړ شي. دلته کې دا پلار او زوی چې دې فارم ته راشي دوی ته پته ولګي چې زموږ نه مخکې دې فارم ته څوک راغلي دي. دوی د خپل سپي په دغه ځای کې پرېږدي چې دا سپي به اوس زموږ له د هر ځای نه را وباسي. دوی راشي د دروازې خواته خو دا جنۍ لاندې سپرې وکړي. د دې د وجې دا سپی لږ پریشانه شي او سپي ته پته نه لګي. دوی د دروازه کولاوي خو دا نه کولاویږي. بل طرف ته تاډ هم راغلی. دوی دواړه اول کولاو کړي او هغه چالو پرېږدي او ګیس سلنډر وي هغه هم کولاو پرېږدي او دوی په سټور روم کې راشي. خو دې کې چې د هلک دننه ننوځي نو دې ځای کې یو بلاسټ وشي. د هلک ورسره ډېر زیات زخمي شي او لرې پرېوځي. په دې کې د دا پلار ډېر زیات غوسه شي
او د هلک او د جنۍ وخاندي او د پلار یې ټوپک راواخلي چې تاسو به زمانه چرته پټېږئ. دی په ده پسې وځي. په لاره کې د تاډ سره واکي ټاکي د کاترین دې ته وویل چې تاسو خپل د جرم سزا به تاسو ته میلاویږي. تاسو زما کور ته راغلئ او تاسو زما په کور کې غلا کوله. اصل کې دوی ردو سره خبرې نه کوي بلکې ردو لوکیشن ټریس کوي چې دوی په کوم ځای کې دي او دوی ته ردې پته نه وي او دوی په ډېر په اسانۍ کې په جال کې پساو شي. دلته کې تاډ بره ونې ته وخیږي چې موږ به په کوم طرف ته دې ځای نه تښتو خو ده ته پته ولګي چې شکاریان دلته را روان دي. دوی دغه ځای نه منډه کړي. دې ځای کې ورته دا ملګری وویل چې تاسو ځئ زما د وجې به تاسو دواړه هم پساو شئ ولې زما زخم ډېر زیات کیره دی. د هلک او د جنۍ د ده نه لاړه شي په دغه ځای کې او تاډ چې کم وي دی یوازې پاتې شي خو په دې کې شکاري راشي چې تا زما زوی وژلی ته به زما نه هم نه پاتې کېږي. دوی دواړه ورشي په جنګ باندې او دواړو په ګماسان کې جنګ سټارټ شي. تاډ په د زوروري خدا دی په خانداني چاقو باندې ووایي تاډ زخمي کی. دی چې څنګه تاډ ولي د تاډ د ټوپک باندې دی الټه وولي. تاډ د چاقو نه مړ شي او دغه ځای کې د شکاري هم مړ شي. په دې کې دا کیترینا دی خپل کسانو ته ووایي چې تاسو ځئ زه به د شکار وس په یوازې کوم. بل سین کې موږ امیلي اینو چې دی د خپل نوکر سره ناست خو د باندې جنۍ راشي او ټوپک خپله په دې مرۍ باندې کېږدي خو دی ډېر په هوښیارۍ یو چاقو راواخلي او په دې جنۍ حمله کوي خو دا جنۍ دی په ډزو ولي او دی مړ شي. په دغه ځای کې دا نوکر باندې هم دا ډزو کوي خو دا نوکر چې کم وي دی مړ نه شي. دا نوکر په دې پسې چې څنګه راپاسې خو د دې هلک سره یو سیټه غونتوي. دی دا سیټې بچاو کوي او د دې ګاډۍ نه دا سپي راکوشي یعنې دا سیټې چې را چا سره وي دا سپي د هغه غلامانې او دا سپي په دغه نوکر باندې ورپرېږدي. د دې د وجې دا نوکر هم مړ شي. بل طرف ته موږ ته بیا دا دوه وښیي چې دوی په یو ټرک کې ناستې او د دې ځای نه تښتي خو دوی ته په ځنګل کې مخې ته یو لومړي راشي. دوی ته د بچ کولو په کوشش کې ده. ټرک چې کمی د ونې سره وجنګوي خو په دې کې په دې جنۍ کې یو لرګی ننوتی د ونې یو شاخ پکې ننوتی. د دې د وجې دا جنۍ ډېره زیاته جاړي او دا دې هلک ته ووایي چې ته له دې ځای نه ځان وباسه د دې نه مخکې چې دا شکاریان راشي او تا هم مړ کړي. دا هلک ډېر د مجبورۍ نه له دغه ځای نه منډه کړي. دې د وجې دی ویس پرېږدي او یوازې له دغه ځای نه منډه کړي. دی لاړ شي یو بار ته ورننوځي. د ده چې په دې بار کې نظر شي چارو طرف ته دا خلک سره ډېر په مینه خبرې کوي. دا چارو طرف ته چې وګوري د ته پته ولګي چې د دې بار دا خلک هم د انسانانو د شکار والا چې کم دي ردو سپورټران دي یعنې دا هم د هغو غلامان دي. دی د یېرې د دغې بار نه راوځي او بار تښتي خو ده ته یو پولیس وین میلاو شي. پولیس والا دی راټینګ کړي ولې چې رده په شرټ باندې وینه لګېدلي. د دې د وجې دا پولیس دی د ځان سره بوځي. رده دا مقصد دی چې ما تاڼې ته بوځي. پولیس والا دی د کیترین خوا ته راولي ولې چې دا پولیس والا هم د کیترین سره میلاو وي. کیترین دې ته ووایي چې تا ته خوش آمدید او تو صرف په دې کې یو سروایو تا وکړو او یعنې ته پکې ژوندی پاتې شوې. زموږ د ریچوال مطابق چې څوک ژوندی پاتې شي هغه له موږ غټ انعام ورکوو. ته دا انعام والا او ردې ځای نه لاړ شه. رده سره د دې نه علاوه بله څه لاره نه وي. دی لاړ شي. د دې نه بعد موږ ته د شوپ هغه اونر چې د تاډ دا ملګري په دغه نایف هنټینګ کې پساو کړی چیز په دغه ځای کې یو خانداني خنجر دله ولګي او شاته نه پسې پولیس راشي یعنې پولیس دغه شوپ اونر راګیر کړي. دی ډېر په هوښیارۍ سره د شوپ د اونر چې کم وي دی هم پساو کړي. خپله بدلۍ ترې واغسته. ګرانو کتونکو ویډیو ضرور لایک کړئ.